السلام علیکم ورحمت الله. ډیرور کمنټ کړی دی و زمونږ په دې معاشره کې جواری عامه شوې ده او ډیر خلک په دې موبایل باندې جواری کوي. نو د دې په باره کې څه بیان وکړه. زما محترم ورونو، جواری داسې یو منحوسه ګناه ده چې الله سبحانه و تعالی د جوارګر سړي په باره کې ویلي دي چې دا هیڅکله نشي کامیابېدی. ان شاء الله وروسته زه د قرآن آیات ذکر کوم، په هغې کې داسې شته چې الله سبحانه و تعالی فرمایي چې جوارګر هیڅکله نشي کامیابېدی. که دا ډېرې روپۍ وګټي، ډېرې پیسې وګټي، په دې جوارۍ دا ډېرې پیسې د تراشي، نو دنه الله سبحانه و تعالی کامیابی هغه اخستې ده، هیڅکله به دا کامیاب نشي. جوارګر سړی هیڅکله نشي کامیابېدی، دا خبره یاد وساتئ. دویم، جوارګر سړی همیش پریشانی، د دنه الله سکون اخستی دی، د ده په ژوند کې پټې سکون نه وي، دا به همیش پریشانی، همیش به دا په ټینشن کې. نو د دې د وجې نه د جوارګرو ته که تاسو ګورئ، دا به کله په خندا باندې وینئ نه، همیش به په ټینشن کې، په پریشانی کې وي. الله ته سکون اخستی دی. دریم، د جوارګر سړي نه الله غیرت هم اخستی دی، ډېر بې غیرته دا جوارګره. د هغې وجه دا ده چې کله دوی سره پیسې ختم شي، نو دا بیا د کور نه سوداګانې راخلي او شیزونه راخلي، هغه خرڅوي او بیا په دې جوارۍ کې هغه پیسې ورکوي او هغه هم پکې بیلي. حتی تر دې پورې چې بعضې جوارګر د خپلې کډې نه، د خپلې ښځې نه سره راخلي او خرڅوي او په دې جوارۍ کې بیلي. اکثر د جوارګرو د خپلو ښځو نه سره خرڅ کړي دي او بیللي دي. او دې حده پورې به تاسو واورئ چې بعضې جوارګر په دې جوارۍ کې خپله خور لور هم ورکوي او بیلي. دا هم اورېدلی شوي دي او شوي دي په دې معاشره کې. د دې د وجې نه دا جواري داسې یو منحوسه ګناه ده چې الله قرآن کې د دې نوم اخستی دی او ورته ویلي دي چې دا د شیطان ګندګي ده، د دې نه ځان وساتئ. الله سبحانه وتعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای هغه خلکو چې ایمان هم راوړی دی، یقینا شراب چې کوم دی، جواری چې کوم ده، بت پرستی چې کوم ده، رجس من عمل الشیطان، دا د شیطان ګندګي ده، د شیطان عمل دی. فاجتنبوه، د دې نه ځان وساتئ، لعلکم تفلحون، د دې دپاره چې تاسو کامیاب شي. مطلب که جواریم نه کوله، الله وایي تاسو به کامیاب شي. که جواریم کوله، معنی سره راله چې هېڅکله نشئ کامیابېدی. قرآن کریم کې په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: یسألونک عن الخمر والمیسر. ای نبي، د قریش د تا نه د شرابو او د جوارۍ په باره کې تپوس کوي. قل فیهما اسم کبیر، ورته ووایه په دې جوارۍ کې، په دې شرابو کې اسم کبیر، لویه ګناه ده، غټه ګناه ده، الله په خفه کېږي، د دې نه ځان وساتئ. نو د دې د وجې نه جواري ته الله لویه ګناه ویلې ده. نو ای زما محترم ورونو، سوال درته کوم، د دې جوارۍ نه ځان وساتئ.